پیغمبر علیه السلام فرمایي په روزه کې به تی 4 کارونه کوي. 2 شیان ضروري دي او 2 شیانو ته ضرورت چې دی هغه لري، ته ورته مجبور یې. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وایي خصلتین ترضون بهما ربکم. 2 شیان داسې دي چې په هغه لته الله پاک راضي کېږي، او 2 شیان چې دی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وایي هغه واما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما. 2 شیان بیا دا دي چې هغه ته چاره نه لري، خامخا به کوي. اول شی دا دی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي څه کوه، هغه دا دی چې ته دا وایه لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. پیغمبر مبارک فرمایي په روزه کې دا ډېر وایه. ولې؟ وجه دا ده چې په دې خبرو لته الله پاک راضي کېږي.